وعلیکم السلام. دغه چا ځواب څه یوه بله را دوه مسجد کې نور کوچکات پنجي والا لس والا نور بدري ګوره سکون ګوره خوشي ګوره 2 روپۍ والا هغه څه ورکړو کومني کې ورکړو ها تاسو راسته ده کمپنی کې د کار کوي صحیح ده څه کوې زرداد وروره چې طبیعت دې خراب دی اوس لالا ته بیا نو بچي سم سي ولې خیر خدای دې خیر پېښي چې خراب دی طبیعت دې زموږ د څنګه هم ځای راولاړ ششته نوې کور یې جوړ کړي پرون د نوې ششته ګاډۍ راویستلې وه موږ ته اوس هم په هغه زاړه کور کې پراته یو په هغه زاړه زندګي باندې لګیا یو بس ما زرداد خو وروره خوا مه بدوه ما 2 کوره جوړ کړي دي لالا ته ګپه مه کوه زه سیریس درته یم ته پر ما سره مذاق کوې یار زه مذاق نه درسره کوم زه سریز درته وایم ما 2 کوره جوړ کړي دي نو چیرې دي دا 2 کوره تا د اوس په ما نه لیدل ښه ته ګورې خو دې ګورم نو درځه چې دا 2 کوره پر در ووینم درځه ځه لالا تاسو دا چیرې راویستل دا خو تا ځای درې له راویستم کبرو ته د ودرولو تا ما 2 بلډینګه ځای جوړ کړی 2 مکان هم جوړ کړي تاسو کبرو ته ودرولم ها اصلي مکان دغه دی زموږ تیغه اصلي مکان اصلي کور زموږ تیغه ایدره ده دا زموږ تی یېره ده انسان لپاره پکار دی چې دغه کور تیاري وکړي د دې دپاره ولې دغه زموږ تی که د دنیا هر څو عیش و ارام هر بلډینګان ګاډیانې دا ګرده موږ تی څه پاتې دي دغه ځای له به راځو زه خو به ښایسته کور جوړ کړم تا ته به در جوړ کړم ځان ته به ور جوړ کړم خدای ناخواسته که ما او تا مړه سو دا خو هلته پاتې سو د دې تیاري ما او تا کړې ده یا نه ده مې کړې ارمان بابا غلط نه دی ویلي هغه یو شعر وایي هر انسان ته د خپل ځان په نظر ګوره هر انسان ته د خپل ځان په نظر ګوره که د سل چاته محل وي مه په نازېږه وایي درې ته د مکان په نظر ګوره دا شاعري څه ده دا زموږ توی دا مشران دا غلط نه دی ویلي موږ توی به مکان جوړ کړو ته د بلې دنیا ته ګورې وه پلاني پوخ کور جوړ کړي پلاني پوخ کور جوړ کړي دا ګرده موږ توی څه پاتې دي موږ توی دپاره په کار څه دی زموږ توی آخري کور چیرې دی دغه ایدره ده د دې تیاري به کوو د آخرت تیاري به کوو هغه د موږ توی څه پاتې دي یا بابا پلاني بنګله جوړه کړله یا لالا پلاني ګاډۍ واخیستله بلکل دا دنیا ده مګر په آخرت دپاره به هم سوچ کوې زویه دغه ځای څه دی دا ځای د دې تیاري به کوو زویه د دې تیاري ما کړې ده ته به هم کوې بل به هم کوي زه به هم کوم دا دنیا به هم کوي بس لالا زما توبه ده ما که څه داسې ځای ته شو چې نه وویل بس زه د بل په دغه په دنیا کې ډوب شوی وم د بل په دغه په جایداد مځکو ته ما که دا ځای ویر بله نن بعد به زه انشاءالله که خدای کړي زه به د دې ځای تیاري کوم لالا بس د هر مسلمان دپاره پکار دی د هر انسان دپاره پکار دی چې دی د قبر تیاري وکړي دا کوچنۍ ډورۍ ده په دې کې به موږ ته حساب ورکړو دا دنیا ګرده د موږ ته څه پاتېږي که بنګلې دي که جایدادونه دي که عیش دي که ارام دي دا ګرده د موږ ته څه پاته دي موږ ته به قبر له چیش راوړو عمل به راوړو د دې تیاري چیز ده عمل چاته ښه لار وښوونګه 5 وخته لمونځ کوونګ چاته غلطه لار نه وښوونګ ارام شراب دا به ګرده موږ ته په دې دنیا کې پرېږدو حلالې به په خپل اولاد خورو نو بیا زموږ ته ډوډۍ ازادوي که نه پر موږ به دا ډوډۍ تنګ وي دا دنیا فاني ده دا د 5 ورځو ژوند دی هر ته راتېرېږي ما څه په کچه مکان کې هم تېرېږي سرمایدار یې په بنګله کې هم تېروي زه د دې تیاري به کوو انشاءالله که خدای کړي لالا ولي وایي سر په خلاصو 2 کوره درځه